أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سورة الفاتحين مخي بعض بحثون و بعض مباحث وشو. نن بحث په تسمیه کې کو. بسم الله الرحمن الرحيم. د بسم الله متعلق بعض خبر او بعض مسائل. بسم الله الله تعالی مخکینو ټول انبیاء او تور کړو. سليمان عليه السلام چې کله بالقسط خط لګي مې کې بسم الله لکی انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. او نور انبیاء بسم الله ویل. نبی رسول الله د نبوت نمخ کې بسمه تعالی ویل. بیا ولله الله حکم کو چې مکمل بسم الله وای بسم الله الرحمن الرحیم. د دې وجه نبی رسول الله په خطونو کې بسم الله مکمل لیکره. او د مکې د مشرکان د رواج جواب بسمه تعالی لیکره. په صلح د حدیبیه کې نبی صلی الله مجبور کړ چې بسمه تعالی ولیکره. مشرکان او بسم الله مکمل نه پرې خورل. د دې په ځای باندې وسو شپږه لیکل یا نور حسابونه لیکل نور خطونه لیکل دا صحیح طریقه نه ده. خط چې کله موږ تاسو لیکو مکمله بسم الله الرحمن الرحیم بلی. بسم الله الله تعالی او شریعت په ډیرو ځینو کې لازمه کړی ده. شریعت موږ تاسو ته امر کوي چې بسم الله د اودس په شروع کې مولولای، د خوراک په شروع کې مولولای، د اسکاک په شروع کې مولولای، د ذبح په شروع کې مولولای. خلاصه د هر کار په ابتدا کې بسم الله الواله. مسجد ته داخلي کې بسم الله الواله. خپل اهل سره صحبت کې بسم الله الواله. بیت الخلا ته داخلي کې بسم الله الواله. هر حالت کې بسم الله بسم الله. د دې سره شیطان وړوکی کیږي، ذلیل کیږي، سپکیږي وسره. مسعد احمد کې وصیه سر د دیوار کې لنډه دا چې شریعت د بسم الله په ویلو باندې تاکید کړی دی. کل امر ذی بار روایت په دې باندې دلیل دی. الاذکار کې امام نووي د اثر نقل کړی دی. بسم الله دا جمله دعائیه ده په ترتیب د جملې خبري کې ده. دا جمله خبري هغه لوي چې احتمال د صدق او د کذب، لیکن بسم الله چې دا معنن انشاء ده او لفظا خبريه ده. يعني انت اصل کې قولوا موجود دی، قولوا بسم الله یو کلمه فطریه ده. د بسم الله په ویلو کې د اول نه د اشاره ذکر شروع کوم د الله په نوم د الله نه فرمایونه کوم. د الله تعالی عظیم ستر نمونه بسم الله کې ذکر شوی دی. الله دی، رحمان دی، رحیم دی. او د دې نمونه سره برکت او مدد حاصلوم یا الله. نو خیر او فایده به الله تعالی په اخرونو کې اچي چې کوم کار کې ته بسم الله وې خیر به الله تعالی پای کې اچي. د هر کار په ابتدا کې بسم الله وایي. هر کار په ابتدا کې به ارض کې مکمل بسم الله مو وایا. د خوراک په شروع کې فقط بسم الله ده بس. ته چې فقط بسم الله د هر کار په ابتدا کې وي. د سورۃ العلق اول ایت ته کنه اقرا بسم ربک الذی خلق. ګوره دلته الله و چول ولا په نوم درب. نو یو قسم ته تحمیل راځي په هغه واحد باندې چې غیبه امر شوی دی. دارنګه دې ته په اشاره چې الله تعالی ته شوبه درکړې ده، نطق درکړې ده او ته خبرې کې دا نعمت دی. د دې نعمت تذکیره کوه کړه مقابل کې د الله بندگی کوه. هر کار شروع په بسم الله باندې شروع کوه. دا د نعمت شکریه ده. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان ورته اشاره ده. دارنګه په بسم الله کې په خوانو کتابونو باندې امر شوی. په خوانو کتابونو کې تذکیره شوی و. تورات کې دا خبره شته ده. اتلسم باب کې دا خبره ذکر شوی ده چې نبی رسول الله بارک لیکلي چې کله دا خپل امت ته تعلیم ورکړي بسم الله باندې به ورکړي.
دارنګه بسم الله په شروع کولو سره ناشنا فیدی او ناشنا سکون انسان ته پیدا کیږي، اطمینان انسان ته پیدا کیږي، ډاډ انسان ته پیدا کیږي چې وکړ په بسم الله باندې شروع کی. او دې کې الله تعالی د خیر او برکت چې نرم زړونو والا خلق، عبادت سره د شوق والا خلق هغه په دې باندې پوهیږي. دې کې څومره خیرونه او څومره فائدې الله تعالی شوی دي. بیا د بسم الله نه مخکې یا وروسته اقرأو یا ابدأو یا اطلعو، اطل دا بیری شي ځکه بسم الله کې دا با ده که نه، با جاره ده او اسم مجرور دی، کلمه د جلال پکې موصوف دی ترکیبي لحاظ سره. نو جار مجرور متعلق غواړي، متعلق کله مؤخر کله مقدمي، خو مؤخر غوره دی چې وروسته راوړي. بسم الله الرحمن الرحیم اقرأو داسې ولولي، ځکه د الله تعالی نوم به په هر څه باندې مخکې شي، او که مخکې راوړي نو هم جائز دی. بیا دا بعض علماء دا د پاره د استعانت ته یا د پاره د الصاق ته یا د پاره د تبرک ته درې وړه اقوال سي دي، خو باکه د پاره د استعانت کې دا ماره غوړه ده. مطلب دا ده د الله په نوم باندې شروع کوم، امداد د الله نه طلب کوم، یا قرأت کوم یا تلاوت کوم، او که ابتدی اورست روګاږي جر مجرور باغی پر متعلق، ځکه تقدیم ما حقه التأخير مفید حصر او تخصیص شي. بیا بدا معنا ورکي چې زه فقط د الله په نوم شروع کوم، د لات او منات چې کوم مشرکانو عادتو د هغه په نوم زه شروع کوم. نو که تبرک د پاره والی زه شروع کوم برکت حاصلون کې په نوم د الله تعالی باندې. بعضی فواید چې دي هغه وروسته بیا نور ذکر کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله تعالی شروع کو چې زیات رحم کوونکی همیشه مهربان دی. الحمدلله رب العالمین ټول کامل صفاتونه خاص الله تعالی لره دي چې پالون کې د ټول عالم دی. الرحمن عام مهربان دی، الرحیم خاص رحم کوونکی دی، مالک یوم الدین اختیارمند ورځ د جزا دی. ایاک نعبد خاص تا در بندگی کوم، و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو په هر کار. اهدنا الصراط المستقیم او خیر مونږ ته لاره نیغه. صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا نعمت کړی دی په هغوی، غیر المغضوب علیهم ندی هغه کسان چې غضب کړی شوی دی، ولا الضالین ونه ګمراهان. ما ته لار د چا وښیه د منعم علیهم خلکو لاره ما ته وښیه، د ګمراهانو الضالین لاره الله ورته مه ښیه. دا خو د سورة فاتحې لفظي ترجمه شوله، دې کې نور فواید به انشاءالله بل درس کې انشاءالله وي.